بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په ادامه سره پرون مونږ په منیپولیټینګ ایچ ټی ایم ایل ایلیمنټس کې خبرې کولې. نو پاغه کې مونږه یوازې دغه یو ایلیمنټس چې کریټ ایلیمنټس دی دا مونږ تینه ویلو چې کریټ ایلیمنټس زمونږ سره یو کریټ میتھډز. نو کریټ میتھډز کې یو زمونږ سره ایلیمنٹ کریټو، بل زمونږ سره نوٹ کریټو، او بل هم زمونږ ټیکسټ نوٹ کریټو، او بل هم زمونږ سره کمنټ کریټو. نو هغه مونږ زده کړو ومولې. راځو نن په اپن چایلډ او دغه نور میتودونه چې دی په دې هر یو باندې په تفصیل سره خبرې کوو. چونکې مونږه اپن چایلډ ما تاسو ته په کریټ میتھډز کې الته وویلې، خو دلته بیا هم درته یو مثال پې درکوم. اپن چایلډ او په کلون نوډ باندې دواړو ته راځو. دلته زه تاسو ته یو مثال درکوم چې دا څنګه کار کوي او د څه دپاره دا یوز کیږي. نو زه راځم دلته وی ایس کوډ ته، خما سر وی ایس کوډ نه دی اوپن. نو زه راځم دلته وی ایس کوډ خلاصوم. اوپن فایل، اوپن فولډر ورته وایم، او یو فولډر اوپن کوم. او فولډر چیرته پروت دی تاسو به فولډر ځای ورته انتخاب کړئ. نو فولډر زما سره دغه فولډر دی، دلته ما سره په ډي ډرایو کې فولډر دی. نور کله زه مخکې نه جوړوم، خو ما نه اوس هیر شوی و. نو ویب ډیولپمنټ دلته دی، او هغه فولډر زموږ سره دلته ډوم بوم په نوم باندې دا دی. صحیح ده. نو دلته زه ما دا وی ایس کوډ کې اوپن کړ، او دلته هم زه دغه فایل زما نه دی په کار، دا مې هم کلوز کړل. او دلته زه یو فولډر جوړوم. فولډر ته نوم ورکوم ډوم دی شپږ. صحیح ده. هغې نه بعد په دې کې دننه زه یو فایل اخلم د ایچ ټي ایم ایل لپاره. نو د ایچ ټي ایم ایل یو فایل مې واخیست. هره پیره زه چې مطلب زه تاسو ته جاوا سکرپټ کې کار کوم، نو زه د ایچ ټي ایم ایل لپاره جدا فایل اخلم، جاوا سکرپټ لپاره جدا اخلم. نن زه داسې کار کوم چې ایچ ټي ایم ایل او د جاوا سکرپټ دواړه فایلونه چې دي همدغه یو فایل کې لیکم. صحیح ده. نور تاسو کولی شئ جدا جدا فایلز ورته هم واخلئ. ښه، زه داسې کار کوم. اول دلته زه یو لیست جوړوم. اپن چایلډ څه کار کوي؟ ګوره، اپن چایلډ مطلب دا دی تاسو چې کله غواړئ یو ایلیمنټ تاسو کریټ کړه، اوس غواړئ لکه فرض کړه زه یو لیست جوړوم، په هغه لیست کې زما سره 15 یا 6 ایلیمنټس دي. اوس زه وایم چې په دغه ایلیمنټس کې زه یو بل ایلیمنټ اضافه کول غواړم. لکه فرض کړه دلته زه جوړوم لیست، یو لیست مې جوړ کړ، او لیست کې څو ایلیمنټس دي. فرض کړه دلته ما ولیکل 3 ایلیمنټس دي. یا فرض کړه یو لیست زه جوړوم د سټوډنټس، یو شاګرد دی زموږ سره د علي په نوم باندې دی. دلته درې شاګردان اضافه کوم. تاسو بیا ډېر اضافه کوئ. زه یو څو دانې اضافه کوم، او دلته زه لیکم فرض کړه دلته مې ولیکه حمید مې ولیکه. اوس یو لیست بل هم جوړوم. نو دلته زه لیکم یو ایل، او په دې لیست کې هم تاسو چې څو مطلب څو دانې سټوډنټس دلته تاسو اضافه کوئ، څومره چې تاسو ته ضرورت وي. صحیح ده. اوس دپاره فرض کړه ما دلته څو دانې اضافه کړه، دلته به زه واچوم فرض کړه نوري په نوم باندې زموږ سره یو سټوډنټس دی، او یو بل کس دلته اچوم عایشه مې ولیکله، او دا دوه لیسته شول زما سره. زه اوس غواړم چې په دغه لیست کې زموږ سره لاندې چې زما سره کوم عایشه په نوم باندې دی، زه دلته غواړم یو بټن جوړ کړم. ګورئ دلته دا زموږ سره ټول ایچ ټي ایم ایل کوډ دی. دلته زه یو بټن جوړوم، او د بټن کې دلته زه لیکم کاپي. زه چې کله په دې کاپي یا دې ځای کې لیکم کاپي سټوډنټ نیم. صحیح ده. دلته مې داسې یو څه ولیکل. زه چې کله په دلته رایټ کلیک کوم، زه تاسو دا ریزلټ وښیم چې د دې ریزلټ موږ سره څه راځي. دا به ما سره دوه لیسته کریټ کیږي. زه به دا پیج لږ وړوکی کړم. ګورئ زه چې کله زه وایم زه چې کله کاپي سټوډنټ نیم باندې کلیک وکړم، نو دغه عایشه دې څه راځي، دا دې په دې لیست کې همداسې اضافه کیږي. لکه دلته ما سره څو سټوډنټان دي؟ 3 دي، علي دی، تهمینه ده، حمید دی. زه هم دلته چې زه په دې کلیک کوم دلته دې موږ سره اضافه کیږي عایشه داسې دې اضافه کیږي. څنګه دا کار کوی شو؟ نو ګورئ د دې دپاره نو زه راځم دلته زه دې ځای کې یو آی ډي اضافه کوم. اوکې، دلته یو آی ډي ته نوم ورکوم. فرض کړه موږ سره دوه لیسته دي که نه، دې ته مې ولیکل لیست 1 دی زموږ سره، او دلته دې ته هم زه یو آی ډي ورکوم، او دلته زه لیکم چې دا زموږ سره لیست 2 دی. زه داسې کار کوم چې دا دواړه زه په یو لاین کې داسې راوړم. ضروري نه دي چې یو لاین کې راوړئ،
یو لاین کې راوړم چې تاسو دا کوډ لږ کم ښکاره شي چې تاسو په دې باندې لږ ښه پوه شئ. ګورئ ضروري نه دی چې تاسو داسې مطلب داسې کوئ. صحیح ده. دا وګورئ زموږ سره یو لیست دا شو او یو لیست زموږ سره دا دی، یعنې دوه لیسته دي زموږ سره. دا به هم دې ځای نه زه ریموو کړم. صحیح ده. او دې ځای کې هم دا مې هم دا اوس وګورئ زما سره دوه لیسته دي، یو لیست دا دوه لیسته زما سره دي. زه چې کله په دې کاپي سټوډنټ نیم باندې کلیک کوم نو دې کې دغه اخیری نوم یا د اولنی نوم هر یو چې تاسو ورته وایي هغه دې راځي دې سره دې اضافه کېږي. نو دا کار دا یو لوجیک کار دی چې زه ورته وایم چې داسې کار کوه. کله چې زه په کاپي سټوډنټ نیم باندې مطلب په دې بټن باندې کلیک کوم نو دغه عایشه یا د نوري دی له دې لیست کې همداسې اضافه کېږي. کلیک کوم اضافه کېږي، که شل پرې مې شل پرې اضافه کېږي، که دېرش پرې کلیک کوم دېرش پرې اضافه کېږي. نو دا کار څنګه ترسره کېږي؟ نو دا یو لوجیکل کار دی. نو دې لپاره ضروري دی چې موږ جاوا سکرپټ دلته یوز کړو. بیا چې کله تاسو بیرون فایل کې کلیک کار کوئ بیا د جاوا سکرپټ مطلب بیرون فایل وي هغه بیا لینکول ضروري دی. خو چې کله تاسو په داخل دی کوډ مطلب داخل دی همدغه فایل کې کوډ کوئ بیا لینک کولو ته ضرورت نشته. نو دلته زه څه کار کوم؟ دلته زه یو فنکشن به جوړ کوم. صحیح ده. دلته زه یو فنکشن جوړ کوم او فنکشن ته به نوم ورکړم مای فنکشن. هر نوم چې تاسو ورکوئ هغه تاسو پورې ډیپینډ کوي. ما ورته نوم ورکړ مای فنکشن. اوس څه کار کوم؟ په دې کې دننه یو وریبل جوړوم او وریبل مې جوړ کړ فرض کړه نوډ نوم مې ورکړ. هر نوم چې تاسو ورته ورکوئ مساوي دلته ډاکومنټ اخلم ورته زه اوس ټارګیټینګ کوم ځکه زه وایم چې په کوم لیست کې یو څه شی اضافه کوي په دې لیست کې اوس اضافه کوم. نو دا به زه ټارګیټ کوم. دلته زه ورته وایم چې ګیټ ایلیمنټس بای آی ډي. دا آیډیا نه مې ځکه ورکړې چې دا زه ټارګیټ کړی شم. ښه دا اوس زه به داسې کار وکړم یا دغه نه دا لاندې یو به زه ټارګیټ کړم د عایشه به له دې سره اضافه کړم. ها نو د دې لپاره زه څه کار کوم؟ دلته زه لیکم چې لیست 2 مې ولیکه او اوس کوم یو ایلیمنٹ وسره اضافه کوي؟ نوري اضافه کوي که عایشه وسره اضافه کوي؟ زه عایشه دې اضافه شي. نو عایشه زموږ سره اخیری ایلیمنٹ ده کنه که پس 50 ایلیمنٹ هم پکې شپېتم پکې په دې لیست کې زه ورته اخیری او ورته اضافه کوي. اخیری چې دی اخیری لیست مطلب په دې لیست کې اخیری آیټم چې دی یا اخیری لیست آیټمز چې دی هغه څه دی؟ هغه زموږ سره عایشه ده. نو دې کې زه ورته لیکم ډاټ لاست چایلډ د دې اره لاست چایلډ. که تاسو غواړئ چې دا تاسو ته ښکاره شي تاسو وایي نه دلته ولیکئ کنسول ډاټ لاګ ولیکئ. کنسول ډاټ لاګ کې دې کې راشي ورته ولیکئ چې نوډ. تاسو چیک کړئ چې دا زموږ سره رښتیا هم همدغه یو ټارګیټ شوی کنه. رائټ کلیک وکړئ رائټ کلیک او دا انسپیکټ کړئ. انسپیکټ نه بعد دا کنسول تاسو لاړ شئ چیک کړئ چې زموږ سره کوم څه چې موږ ټارګیټ کوو همدا ټارګیټ دی کنه. ها نو ما سره دې ځای کې فنکشن مې نه دی کال کړی. سیده فنکشن چې تاسو کال کوي بیا هغه به تاسو سره شو کیږي. زه داسې کار کوم ګور دا فنکشن په دې ځای کې کال کوم چې دا هم تاسو ته یو معلومات شي. ګور دې ځای کې لیکم آن کلیک. آن کلیک څه مطلب؟ کله چې په دغه کاپي سټوډنټ باندې کلیک وشي دا فنکشن دې کال کیږي. کوم فنکشن نوم ورته ولیکئ. فنکشن پرنتیز قوسونه لري دلته باید ولري. دا اوس موږ دلته نشو کیږي. څنګه چې ریفریش کم ها چې ریفریش کم دې ځای کې باید موږ سره دا ریفریش چې کله په دې بټن کلیک وشي اوس ګورئ ښه دلته لاست چایلډ موږ سره دا نه ریډ کوي. خیر دلته راځو دا فنکشن باید دې نه باندې دې ځای کې زه کال کوم. خیر دې دا اوس دپاره تاسو اګنور کوئ. دې ځای کې ما ډایرکټ چې دی د دې هغه لاست چایلډ چې دی لاست چایلډ چې هر ایلیمنټس دی دلته تا سپیس لرې کتې نه سپیس هم ورکړی و. آی تھنک دا مشکل به و که دلته زه بیا راشم. ښه صحیح دلته زه بیا هر چېرته کال کولی شي مشکل نشته. صحیح ده. کنټرول ایس راشه فنکشن دا اوس آی تھنک ایرر چې دا همدغه مشکلات هم سپیس ورکړی و. ښه دا خو ریفریش تیار دی. دا وګورئ لیست ټارګیټ شو. دلته به موږ سره عایشه ټارګیټ شوي. وګوره عایشه. نو عایشه موږ ټارګیټ کړه یعنې دغه اخیری ایلیمنټس دا یو موږ ټارګیټ کړه. زه اوس غواړم چې دا د حمید نه بار چې زه په دې باندې کلیک کوم دا دې اوس دې کې اضافه کېږي همداسې. دا اوس وګورئ جاوا سکرپټ ټول د دغه شان کارونه پیدا دا خو ما هسې تاسو ته خو دا په کار نه دی زموږ. صحیح ده. دا زموږ نه دی په کار. بس دا چې نه دی په کار لاندې به راوړم. اوس څه کار کوم؟ دلته زه یو بل وریبل اخلم. دا وریبل فرق نه کوي څوک پلیټ اخلي څوک ارکان سټارټ چې شي تاسو اخلئ. دلته زه لیکم کلون یا فرض کړئ لیکه ایکس واي هر نوم چې تاسو ورکوئ. کلون مې ځکه دلته ولیکه چې دلته زه کلون نوډ استفاده کوم. کلون نوډ استفاده کوم نو ځکه نو دلته زه ورته وایم دلته بره کوم وریبل چې تاسو هر څه شي اخیستی فرض کړئ دلته ما چې اخیستی نوډ مې اخیستی دلته لیکم چې نوډ ډاټ کلون نوډ ګوره دا ورته وایم دا ماته ترو کوه. یعنې دغه ریزلټس چې دی دې کې یعنې څه چې دې کې
یعنی دغه هر څه چې په دې کې دا اوس ګور دا ټول په دې نوټ کې پراته دي نو د دې هغه کلون نوټ ماته څه کوه دا راته ترو کوه چې دا د مونږ سره ترو وي ترو مطلب دا وته 1 یعنی مطلب دا ماته یس چې دا د مونږ سره چې کېږي په دغه کې د سټور شي ذخیره دي شي د هغې نه بعد زه وایم چې دا د اضافي شي ایډ دي شي چیرته د اضافي شي په دې لیست په اینډ کې په اخر کې د اضافه شي اوس به دا لیست ټارګېټ کوو دا لیست خو مونږ ټارګېټ کړه دا عایشه هم ترنه ټارګېټ کړه اوس دا لیست زه څنګه ټارګېټ کړم او د دې اخر څنګه ټارګېټ کړم نو د دې اخر چې ټارګېټ کړئ نو د دې لپاره بیا موږ څه کار کوو بیا دلته زه راځم یو بل وریبل اخلم یا که داسې کار کوئ وریبلز نه اخلئ هم تاسو کولی شئ وریبل ما اخلئ ډایرکټ ورته ولیکئ ځکه چې وریبل که موږ هغه وخت یوز کوو چې کله تاسو غواړئ چې دا ریوز کړئ مطلب بیرته تاسو پرنټ کوئ یو بل چېرته وړئ نه زه بس ډایرکټ لیکم دلته لیکم ډاکومنټ ډاټ که وریبل کې اخلئ هم مشکل نشته صحیح ده ډاکومنټ get element by id مې واخیسته اوس کوم element ټارګېټ کوئ زه ورته وایم دغه کلاس دا یو چې دی کلاس list 1 چې دی نو دلته زه راځم دلته زه ورته لیکم چې list 1 مې ټارګېټ کړ د هغې نه بعد اوس تاسو اوس څه کار کول غواړئ زه ورته وایم دغه هر څه شی چې مطلب دغه چې مونږ ټارګېټ کړي دا مې په دې نوټ کې اچولي دي دا اوس ماته د دې لیست نه بعد اضافه کړه د دې لیست 1 نه بعد راته اضافه کړه نو دلته زه ورته وایم چې اپین چایلډ دې مطلب دا دی چې د دې په اخر کې ماته دا اضافه کړه اوس دلته زه څه ولیکم دې کې زه اوس دلته زه کلون لیکم کلون ځکه لیکم چې دې کې هر څه چې په دې کې هر څه چې په دې نوٹ کې پراته و هغه مې دې کې ولیکم نوٹ ډاټ کلون نوٹ ترو کا او هغه مې بیرته په دې کې واچو یعنی کلون نوٹ چې دی د دې مطلب دا دی چې دې کې دغه نوٹ چې دی نوٹ کې چې پروت دی عایشه پرته ده کنه یعنی مطلب دغه اخیری الیمنټس پروت دی ما ورته ویلي چې دا موږ ته ترو کوه یا بیرته په دې کې راته سټور کا یعنی دا د موږ سره په دغه کې چې وي سټور دی وي خو بیرته دا ما دې سره بیرته ایکوال کړه یعنی که داسې تاسو ولیکئ فرض کړه زه تاسو ته دلته سر خلاص کړم ښه لکه مثلا دلته لیکل شوي x قیمت څو دی x قیمت دی لس که دلته زه داسې ولیکم چې y مساوي کېږي له x سره دا اوس دواړه یو خبره ده که نه که ته x پرنټ کړې هم تا ته لس پرنټ کوي که ته y هم پرنټ کوې تا ته څو پرنټ کوي لس پرنټ کوي دواړه یو خبره ده نو دا هم دقسې دی ښه دا مې دې ځای نه ختم کړو ښه پیج مې کنټرول ایس کړ دا به زه کنټرول ایس کړم د هغې نه بعد به راشم دلته اوس ګورئ ښه چې کله په دې باندې کلیک کوم ګورئ الیمنټ اضافه کېږي دا اخیری الیمنټ اضافه کېږي ځکه موږ ورته ویلي لاست الیمنټ که تاسو ریفرش کړئ دا ختمیږي بیا کلیک پې کوئ د دې طریقې سره دا څه کېږي اضافه کېږي دا د دغې کار دی دا بیا تاسو داسې هم کولی شئ چې یو ټیبل تاسو جوړ کړئ دې کې تاسو یو هغه جوړ کړئ مطلب یو باکس واخلئ انپوټ له یوزر نه انپوټ واخلئ فرض کړئ یو نوی سټوډنټ اضافه کوئ یو ټیبل جوړ کړئ هلته ولیکئ د سټوډنټ آی ډي ولیکئ نوم یې ولیکئ کلاس یې ولیکئ ټول معلومات ولیکئ بیا لاندې په 8 سټوډنټ باندې مطلب اډ یا 8 باندې کلیک وکړئ څنګه چې اډ یا 8 سټوډنټ باندې کلیک وکړئ نو هغه سټوډنټ به تاسو سره په ډیټابیس کې چې شي 8 شي یا 8 شي نو دغه طریقې سره دا څنګه کېږي بیا ټول وروسته په تفصیل سره موږ په دې باندې کار کوو صحیح ده نو دا زموږ سره دې ځای کې اپن چایلډ او کلون نوټ یعنی اپن چایلډ چې دی مطلب دا به موږ دې سره ډېر زیات سره کار لرو صحیح ده چې تاسو په اخر کې یو څه اضافه کوئ ځکه همداسې کېږي داسې خو نه شي کېدلی چې مثلا یو لیست چې دی هغه دې په مینس کې اضافه شي یا د سر کې اضافه شي بیا تاسو داسې کولی شئ فرض کړئ سټوډنټس ایډ کوئ بیا تاسو که هغه اسینډینګ کوئ که نه میتدز بیا تاسو پې لګوئ هغه هم بیا تاسو کولی شئ چې میتدز مطلب هغه بیا تاسو هغه بیا خیر وروستۍ خبرې دي چې څنګه موږ په هغې باندې اپلای کړو ښه هغې نه بعد دې کې زموږ سره ټیکس کنټینټ ګورئ دا هم ډېر مهم دی دا چې لپاره استفاده کېږي دا د دې لپاره که چېرته تاسو یو لیست جوړ کړئ فرض کا تاسو یو لیست جوړ کړئ زه به داسې کار وکړم زه دې کې جدا جدا فایلز اخلم چې تر څو تاسو کوډ باندې لږ ښه پوه شئ ښه انډیکس 1.html مې ولیکه تاسو فرض کې یو لیست جوړ کړی دی زه غواړم د دغه لیست کې څومره یعنی څومره هغه چې په دې کې پراته دي یعنی دغه لیست آیټمز چې پراته دي دا ټول زه اکسس کوم زه به داسې کار وکړم د بل نه به تیار کاپي راواخلم تاسو زموږ وخت ضایع نه شي دې نه مې دا کاپي راواخیستی کنټرول سی او راغلم دلته او دې ځای کې مې په دې کې دلته مې پیسټ کړ اوس دغه لیست دی زموږ سره په دې لیست کې زه وایم چې څو آیټمز ما سره په دې کې پراته دي 3 وړه آیټم پراته دي دا 3 وړه زه غواړم چې ماته پرنټ شي ماته وښودلی شي نو دا تاسو په څو طریقو سره کولی شي ښه د هغه له طریقې نه جاوا سکرپټ له طریقې نه ګورې دې کې زموږ سره خبرې دي یو څو دانې پرنټ کوم د جاوا سکرپټ طریقې نه بیا تاسو پوهېږئ ګور که دلته زه ولیکم سکرپټ او دلته زه لیکم چې لیست زه ټارګېټ کوم چې شی ټارګېټ کوم دغه لیست ټارګېټ کوم نو لیست چې په واسطه باندې ټارګېټ کوم آی ډي مې تیاره ورکړې ده نو دلته زه ورته یو آی ډي څه نوم ورکړم فرض کړه لیست مې ولیکه ځه هر نوم چې تاسو لیکئ ورته فرق نه کوي ښه هغې نه بعد دلته زه لیکم چې ډاکومنټ ډاټ ګیټ الیمنټ بای آی ډي د آی ډي په واسطه باندې زه ټارګېټ کوم ها آی ډي نوم چې ده کوم آی ډي
دلته زه ورته لیکم چې د آی ډي نوم چې د لیست 1 دی و خالص 1 په واسطه زه ورته او و خاصه صحیح شو هغه نه بعد څه کار کوم اوس دا به کنسول کې پرنٹ کوم چې تاسو لږ په دې باندې پوه شئ یا تاسو کوی شئ چې بیرته تاسو یو بل ډیپ کریټ کړئ خو نه کریټ کوم دا تاسو هوم ورک شو یو ډیپ په کریټ کې جوړ وکړئ او دغه ریزلټ په هغه ډیپ کې بیرته تاسو ته شو یعنی دغه لیست هم بر تاسو ته پرنٹ ګورئ کې د سینه چې مطلب دا نه پرنٹ کی دا هم پرنٹ کیږي رائټ کلیک اوپن وذ لایو سرور کوي ګورئ دا لیست هم تاسو ته شو شي لاندې دلته کې یو هاریزنټل لاین راوړئ دا غینه بعد دا ریزلټ تاسو بیرته په دلته تاسو ته شو کوي ماته بیا کوډ بیا ماته واتس اپ کې ولېږئ اوس ګوره یعنی دغه لیست دا ریزلټ ز کنسول کې غواړم چې پرنٹ شي ماته د ماته په مده په ډاکومنت کې پرنٹ شي څنګه پرنٹ کیږي خو دلته ځلې کوم چې console.log لیکما او دلته ز شیا لیکم ورته console.log کې په console.log کې دننه اوس دا ټارګټینګ چې موږ کو دا د آی ډي پاستو کو دا ټول ایلیمنټ زموږ سره په دې لیست کې چې دی په دې لیست کې پراته دي نو زه ورته وایم چې لیست ډاټ دا تاسو کوی شئ یو وریبل واخلئ بیا وریبل تاسو په کنسول کې رائټ کې خو زه ډایرکټ د لیکم لیست ډاټ ټیکس کنټینټ چې دی واخیست اوس دلته راځم دلته رائټ کلیک کوم رائټ کلیک چې کله دی په انسپیکټ کا کنسول ته راشه کنسول ته چې راشي دي چې په تاسو ته پرنٹ شي ګوري ما سره تنا هغه آیټمز دلته پرنٹ دغه د لیست هغه بلټس موږ سره راشي تنا تاسو ته کنټینټ دلته شاید تاسو سره یو سوال پیدا شي سوال څه ده سوال به تاسو سره دا پیدا کیږي چې موږ خو د ایلیمنټس دی بل څه په واسطه م ایکسس کول په نوم د چی شي په نوم د انر ټیکس یا انر ټیکس ته یس آی تھنک ځکه انر HTML بیا HTML هم د خیر دوړ بچی کو ګوري کله زرا شمه دلته زولي کوم لیست دوړ ترمنځ فرق څه ده خلک امکان لري یو کس نه دې پښتنه وکي ها دا څو ګوري موږ ته دوړ راکړل کنه هغه لکه خدای دې خورای کړ خو که زه د سکارو کوم او انر HTML لیکم دا HTML مو سره راکړي آی تھنک بیا HTML کې ها درېونه تر دې فرقونه زده تخیمه یو ځل زده انر HTML وګورم چې انر HTML موږ ته څنګه دا آی تھنک دا HTML هم د سره پرنٹ کوي ښا ان HTML هم سره پرنٹ کوي دا لینکس دا خدا لیست الایرم دا مطلب دا شند معنی دی پکا خو اوس به خبره دا وکړو چې فرق د دې دواړو ریزلټ موږ ته یو شی راکړ ټیکس کنټین او انر ټیکس د دواړو هغه ریزلټ یو شی د فرق چې د فرق دا دی ګوري کپرس کې دلته یو بل لا اضافه کوم دلته یو بل لیست آیټم ما دلته اضافه کوم یو بل لیست آیټم اضافه کړي ته بس نوم ورکم فرض کړي ته نوم ورک فرحت اوس دلته څه کار کوم دې کې زه راځم ګورئ که دلته زه انر HTML چې دی زه د کمنټ نه لرې کړم دلته ما سره فرحت پرنټ کېږي که نه فرحت پرنټ شوه خو که زه داسې کار وکړم دلته زه ولیکم چې سټایل که یو آی ډي ورکړم یا هم دلته به کار کوم کولی شي یو آی ډي ورکړي هلته دا نن کوي مطلب دا هایټ کوي زه هم دلته لیکم ورته دا ماته نن مطلب چې دا ماته مشو دلته ما سره شو کوي نه شو کوي دلته شو کوي دواړو کې راته نه ښایي نه دلته ښایي نه دلته ښایي دواړو طرفونو کې موږ سره دا شی شوه دا زموږ سره زه صحیح دی ګوره دلته هم نه ښایي دلته هم نه ښایي خو بیا دلته د هغه کار دا دی دا به زه کمنټ نه بیرته وباسم دا انر مطلب ټیکس کنټینټ چې دی بیا دی درته ښایي دا وګوره دلته ښایي درته فرحت دې کې فرحت نشته خو دلته فرحت تاسو ته ښایي پوه نه شوې یعنی که مطلب دې کې هایټ شي وي ان ټیکس کنټینټ کې بیا دې کې تاسو خودلې کی هغه هایټ یې خودلې کی صحیح ده نو دا زموږ سره ټیکس کنټینټ چې هغه ټیکس کنټینټ تاسو څنګه شو کیږي که بعض ټیم کې مطلب ضرورت پیدا کېده که انر ټیکس بیا موږ سره انر دغه انر ټیکس چې دی هغه هایټ کوم هایټ شي وي یا مطلب تاسو یعنی د ذکر څه کو ډسپلی نه وته لیکل به تاسو نه شو کوي که تاسو غواړئ چې ادم د سر شو شي به د لپاره موږ ټیکس کنټینټ څخه یوز کوو استفاده کوو بل ګوري کدل ته زرا شمه ورپسې زموږ سره د خیر یو فایل واخلم او همدغه کوډ چې دی زه به د دې نه کنټرول سی او دلته به زه پیسټ کړم صحیح ده وګورو چې یو ځل وګورو چې موږ ورپسې موږ سره چیرې ښه ورپسې زموږ سره ریپلیس دی او ریموو دی بعض ټیم کې ضرورت پیدا کېږي چې تاسو ریپلیسینګ کوئ دا کله چې تاسو ویب سایټس کې وینئ بعض ټیم کې یو نوم ریپلیس کوئ لکه فیسبوک کې تاسو نوم خپل چینج کوئ یو ډیټابیس کې فرض کې شاګرد راځي وای زما نوم دی غلط لیکلی زما د پلار نوم دی غلط لیکلی زما د نیکه نوم دی غلط لیکلی یا زما کلاس نوم غلط دی ټیچر نوم غلط دی دا څنګه ریپلیس کوي سره دا څنګه بدلی سره دا څنګه کار کوي ګوري فرض کا دغه ریپلیس او ریموو چې دي ګوري موږ سره په دې کې دوه میتودونه دي
یو ریپلیس مطلب یو ریپلیس چایلډ یو ریمو چایلډ مطلب ریمو څنګه ریمو کو څنګه ریپلیس کو دلته اوس ګورئ کا پرس کې دا زموږ سره یو لیست دی فرست آیټم سیکنډ آیټم ته اوټ اوس زه غواړم چې په دې کې زه یو دانه مطلب څه کول غواړم دغه د پور چې دی پورت آیټم د دې په ځای د سی پور لیکم سلور آیټم مطلب سلورم آیټم دغه پور زمانه دی پکړ دا غواړم دې ته ریپلیس کوم نو دا چې ریپلیس کوي د دقه لپاره چې دغه میتود چې استفاده کیږي هغه میتود ته ویل کیږي ریپلیس چایلډ اوس دا څنګه کیږي ګورئ دلته زه راځم او د دې لپاره دا کوډ ځخه د څه کار وکم دا دی وی دا لیست نه پټوم څه د لیست زموږ سره هم دا وی اوس بل لیست جوړو ته ضرورت نشته زه اوس دغه لیست ټارګټ کوم دا کوډ می چټی په زه خیر دا چې تاسو ټارګټ کوئ اوس دلته زه د کار کوم کده سیو کم چاول دلته باول دلته زه ولیکم یو نیو الیمنٹ می ولیکم نیو ای ال مطلب یو نوې الیمنٹ جوړوم الیمنٹ د څه په نوم باندې جوړوم دلته زه لیکم چې ډاکومنٹ ډاټ هغه جوړ دلته تاسو سره تکرار شي کریټ الیمنٹ یو الیمنٹ راته کریټ کا د الیمنټس نوم دي چې وی د الیمنټس نوم دی وی ال آی یا ډبل کوټ کې لای ولیکي صحیح ده الیمنټس موږ سره کریټ شو که تاسو چې کول غواړئ کنسول ډاټ لاګ کې نیو ای ال ولیکي یعنی الیمنټ ولیکي تاسو ته پرنٹ شي هغه نه بعد دلته ځل کما زه غواړم چې دلته نیو ټیکس لیکما دلته ځل کوم چې زه اوس یو ټیکس هم اضافه کوم کنه دلته ځل کوم چې نیو ځکه دلته زه یو ټیکس لیکما او هغه ټیکس دلته په دې فرحات یا پرس کې دی علی هر نوم چې تاسو خی دی هغه په ځای ریپلیس کوم دلته به زه ولیکم چې نیو ټیکس به ولیکم نیو ټیکس دلته زه راوړم وریبل نوم می ورکړم دلته لیکم چې ډاکومنٹ ډاټ رائټ ډاکومنٹ ډاټ رائټ نه څخه ټیکس چې کریټ کوو هغه د لپاره مونږ تاسو په کریټ میتھډ کې اوس ویلو یاد کړئ شته چې شاول کریټ چې اخو الیمنٹ کریټ کیږي ټیکس چې کریټ کې ټیکس کریټ ټیکس ګوره مونږ اولینې میتھډ چې پر ابل ورز ویل کنه یو کریټ میتھډ کې یو زمونږ سره کریټ میتھډ کریټ الیمنٹ بل زمونږ سره دا کریټ الیمنٹ مې دا اوس هم دا کار کو بل زمونږ سره کریټ کمنٹ یو بل چې امغه یو دی کریټ ټیکس چې شه نوډ کریټ ټیکس نوډ دا اوس ګورئ نوډ دا کریټ ټیکس چې تاسو یو ټیکس کریټ کوئ دا ټیکس چې تاسو په هر ځای باندې راوستل غواړئ اوس دا ټیکس که تاسو مثلا سنگل ډبل کوټ کې اخلي هغه تاسو کار دی فرض کړئ دلته لیکم چې واو نیو ټیکس انسرټ داسې یو څه ولیکل صحیح ده که تاسو لیدل غواړئ کولی شئ کنسول ډاټ لاګ کې وګورئ لکه داسې ګوره ها چې هر وایي او کار نه کوي داسې داسې کې ولیکل چې نیو ټیکس پیج کنټرول اس کا خدا په موږ سره بل فایل دی نو رائټ کلیک دا به اوپن وذ لایو سرور کم به دلته رائټ کلیک وکړئ انسپیکټ کړئ دلته راشي کنسول ته دا خو ډیر مو کار کړی دی نو پوهیږئ پې کنسول ته راشي دا ګورئ ټیکس ماضي څه کلیک وکړئ نیو ټیکس انسرټ نیو ټیکس موږ سره دلته کې انسرټ شوی ها دا ټیکس اوس غواړم چې دلته د علي فرحات حمید یا د هر یو په ځای تاسو ریپلیس کوئ به د دې لپاره تاسو یو باکس جوړوئ مطلب یو انپوټ یوزر نه انپوټ اخلئ هغه دې چیرته ریپلیس شي هلته بیا تاسو ورته وایئ چې دا ریپلیس کړئ ته ډیر اسانه دی صرف اوس د پر صرف د ځان پوي کې بیا تاسو یعنی که چیرې تاسو جاوا سکرپټ په صحیح معنی سره زده کړئ تاسو هم انډرای مطلب تاسو هم ویب ډیولپمنٹ او ډیټابیس هم تاسو کوئ شئ مطلب ډیټابیس ته د ډیټابیسونو هم بیا تاسو کوئ شئ په دې کې کریټ کړئ نو دلته اوس تاسو موږ ټارګیټینګ کوو لږ بلان دي زرا شم ګورئ زه ټارګیټ کوم ځکه موږ اوس ټیکس کریټ کړ دا ټیکس موږ کریټ کړ اوس په د کوم ایلیمنټس په ځای ریپلیس کړئ مثلا د علي تهمینا حمید فرحات د چا په ځای ریپلیس کړئ دلته زه ورته لیکم ټارګیټینګ یا ټارګیټ زه ټارګیټ کوم چې شی دلته لیکم چې ډاکومنٹ ډاټ ګیټ جی کنه ډاټ ګیټ ایلیمنٹ بای آی ډي ها د آی ډي په واسطه زه ټارګیټینګ کوم ها کوم مطلب آی ډي نوم څه دی اتم چې لیکلی لیست صحیح ده لیست 1 دی صحیح لیست 1 په نوم باندې دی اوس څه کار کوم زه دلته ورته لیکم چې لیټ هغه اولډ کوم الیمنٹ چې دی اولډ الیمنٹ چې دی اولډ الیمنټس لکه فرض کا اولډ الیمنٹ خو دا خو تاسو دا لیست ټارګیټ کو کنه اوس په دې کې کوم الیمنٹ ته
کوم الیمنٹ ریپلیس کې نو دلته ضرورت لیکم اولډ الیمنٹ چې دی هغه باید ټارګټ شي. دلته ضرورت لیکم ټارګټ چې موږ دا کوم وریبل جوړ کړه دا وریبل ګوري دا لیست می ټول ټارګټ کې دا لیست دا ټول می چش کې واچو دا می ټارګټ کې واچو. دلته اوس لیکم ټارګټ لیست ټول 25 کې پروت دی ټارګټ کې پروت دی ولی ټارګټ کې پروت دی ځکه ډاکومنٹ ډاټ گیټ الیمنٹ get elements by id دغه id په واسطه باندې مې دا ټول ټارګټ کې په ټارګټ کې مې واچو. نو ټول ټارګټ کې پروت دی اوس ټارګټ کې ورته وایم چې ډاټ چلډرن دا چایلډز دي ټول د چا چایلډ دي دا د چایلډ دي دا الای دا الای دا الای دا الای دا د چایلډ دي. که تاسو دسی وکړئ فرض کا په دې کې دنه تاسو راشي دلته یو بل ویل جوړ کړئ دام چې دی دا اوس د چایلډ شي بیا به تاسو څه لیکئ چې د ده کې د ننه چایلډ دی بیا په هغې کې د ننه د چایلډ دی مطلب قصه بیا لږ اوږدېږي. خیر تاسو اوس دپاره داسې شارټ زده کوئ بیا هغه انر کې بیا تاسو کار شوی. انر مطلب کله چې په یو لیست کې د ننه بل لیست راغلی هغه بیا اسانه دی صرف په یو باندې تاسو ځان پوه کوئ. اوس دلته تاسو اوس کوم یو ټارګټ کوئ د هغې انډیکس به ورته لیکئ. نو دلته زه ورته وایم چې اول دا زیرو والا به کنورټ کړم مطلب دغه علي صحیح ده. هر یو چې تاسو کوئ مکمل تاسو کوئ شي یو پیراګراف هم ټارګټ کې دلته زه ورته لیکم ټارګټ کا ماته ډاټ ریپلیس کا. اوس ګور د موږ اصلي هدف ته اوس را ورسېدلو ریپلیس کا نه ریموو دلته ریپلیس چایلډ اوس چې شی ریپلیس کې نو دلته خو موږ الریډي مخکې نه ټارګټینګ کړي دي. اول بل ته څه کار کوي اول به نیو الیمنٹ نوم ولیکي نیو الیمنٹ چې دی دا وګور نیو الیمنٹ الای دی کنه دا دی ولیکه هغې نه بعد به څه کار وکړي دلته به یو کاما واچو دلته به اولډ الیمنٹ ولیکي مطلب نیو الیمنٹ راته کنورټ کا یعنی چې نیو یعنی اولډ الیمنٹ کې چې پراته دی هغه په ځای ماته نیو الیمنټ یو ځل وګورو. ها موږ سره دلته کې نشو کېږي ټارګټینګ مو صحیح چیرته نه دی کړی ګورئ نیو الیمنټس موږ واخیسته صحیح شو. هغې نه بعد مو دلته کې ورته ویلي چې نیو ټیکس دلته بس داسې کار زه وکړم ښه چې دا داسې دي دا به زه په دې الای کې واچوم ځکه الای کې موږ نه چې خالي الای موږ پرنټ کړله نو د دې دپاره څه کار کوم ځکه دا په دقیق کې واچولی شي د هغې دپاره دلته زه لیکم چې نیو الیمنټس چې ده نیو الیمنٹ کې اضافه کا ګور اپن چایلډ که تاسو ته یاد شي وختي مو بیا ویلي که نه اخر کې اضافه کیږي یعنی د دې کې یعنی مطلب موږ دلته یو الیمنٹ جوړ کړو یو الایم جوړ کړه او په دې کې موږ ته اضافه کا چې شی راته اضافه کا نیو ټیکس راته اضافه کا نیو ټیکس ګورئ دغه دې نه په دې باندې ډبل دې نه کاپي واخلئ دا دې کې واچوئ. اوس ګوره په دغه الای کې موږ چې واچو یو ټیکس مو واچو هغه ټیکس چې دی نیو ټیکس انزرټ پوه نه شوئ کنټرول ایس کا دلته راشي دا به زه کلوز کړم دا وګورئ موږ سره دا اضافه کنورټ شو ختم چینج شو. که ته غواړې حمید کنورټ کې راشه حمید ته حمید څوم دی حمید به چک کې دا 0 دا 1 دا هم 2 انډیکس 2 دی که نه انډیکس 2 دلته راشه ورته ولیکه انډیکس بس صرف انډیکس چینج کوه دا وګوره دا کنورټ شو. بیا اوس دپاره دا موږ بیا ګرافیکي وروسته جوړو ټیبل جوړو له یوزر نه به انپوټ اخیستل کېږي د قشان ټارګټ کوو چې دې باکس کې چې ولیکل شي دا باکس ټارګټ کا د دې آی ډي په دې آی ډي په واسطه باندې ټارګټ کا د دې ډیټا راوړه دلته او دا ډیټا ډیلیټ کا مکمل بیا وروسته په تفصیل سره په خبرې کوو. نو دا زموږ سره ریپلیس دا به زه کنټرول ای کنټرول سی کما او را بشم دلته ریمو ته ګورئ ریمو څنګه ده تاسو غواړئ چې یو الیمنټس ورنه ریمو کړئ کله چې الیمنټس ریمو کوئ هغه هم په همدې طریقې سره ریمو کېږي. ګورئ همدا کوډ دی زه په همدې کوډ کې چینجز راوړم لکه فرض کا زه په دا کوډ به زه دې ځینه مکمل پاکم له سره به ولیکم چې تاسو لږ ښه پوه شئ. ګورئ دغه لیست دی زموږ سره زه غواړم له دې لیست نه یو څه شی ریمو کړم. ګورئ یو شی ریمو کوئ اول به تاسو ټارګټینګ کوئ ځکه ټارګټینګ ډېر زیات مهم دی. یو څه شی چې ریمو کوئ یا یو څه شی ریپلیس کوئ هغه به ته ټارګټ کوئ. تاسو کوشش وکړئ دغه کوډونه چې دي دا حفظ کوئ مه د دې په معنا باندې ځان پوه کړئ. بیا وروسته چې کله موږ پروجیکټ کې کار کوو په پروجیکټ کې ډېر زیات اکثر مشکلات راځي صحیح ده. نو هغه بیا تاسو داسې نه کوئ چې مطلب دلته تاسو هغه بیا تاسو یو ځای هلته به سرچ کوئ چې دغه کار زه کومه د دې کار دپاره زه څه شی استفاده کوم هغه میتد به هغه ځای نه راخلي بیا به کار کوي ځکه دا ټول شیان دي چې هم په یاد مطلب په ذهن کې نه پاتې کېږي. دلته به لیکي چې لیټ یو هغه دی چې مطلب یو کس روزمره کار کوي په دې باندې که نه. نو دلته زه لیکم چې لیټ ټارګټ کا ماته ډاکومنٹ ډاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی
get element by id د کوم id په واسطه باندې نوم چې ده list 1 ده چې چار چې شي ته د id مطلب د id د id د ستار نوم تا ور کړی دا غنه بعد دلته زور ته لیکم چې late او دلته لیکم چې old element صحیح ده هر نوم چې تاسو وته ور کوي old element مات دلته ورته لیکم target ځکه اوس دلته اولډ الیمنٹ لکه دا خو تاسو په خوخه باندې دا وریبل دی او دې ځکه دا ټارګټینګ شي دی یعنی دا لیست مونږ کنورټ کو دا مو په ټارګټ کې واچو او دې ځکه ځلې کوم چې ټارګټ ډاټ او دلته ځلې کوم چې چیلډرن حاکم یو ډیلیټ کې دا غینوم داغه به دې ځکه ټارګټ کې لکه دا ټول چې دی یعنی په دې کې پراتشول په دې ټارګټ کې پراتشول اوس ټارګټ کې ورته وای چې دې کې د دې چایلډ مطلب د دې چایلډ دیم چایلډ دا 0 دی دا 1 دی دا 2 دی دا 3 دی کوم یو ټارګټ کې مطلب کوم یو ډیلیټ کې پرس کې تخمینه ډیلیټ کوم نو تخمینه زموږ سره په 0 باندې ده یعنی مطلب اولډ الیمنٹ کې مونږه تخمینه سٹور کړل یعنی دلته چې تاسو هر انډیکس ولې کې هغه پاغه کې سکیږي سٹور کېږي ذخیره کېږي اوس څه کار کوم دلته لیکم چې ټارګټ کا ډاټ ریمو چایلډ خاوس چې ریمو کې امغه نوم به تاسو ولیکئ اوس چې ریمو کې لکه زه غواړم چې دا ریمو کوم د دې ځکه د الیمنٹ نه کاپی واخله او د دې کې دلته پیسټ کا پیج کنټرول اس کا راوړل دلته دا اوس ګورئ زموږ سره هغه بل فایل دی کنه دا بل فایل دا موږ بل جوړ کړو کنه نو یو 2 3 صحیح شو دا اوس ګور تخمینه که تاسو دا ز کمنټ کوم ګول دا ز کمنټ کوم موږ سره د شو کی که زه غواړم تخمین پر هات ډیلیټ کما دا کمنټ نو باسا راشدی زی کی ورته ولیکي پر هات انډیکس سو ده انډیکس 3 ده 3 ورته ولیکي پر هات تاسو پر هات په مطلب تاسو د قشانتي یو لیست دي کی دغه لیست ګوره کا کدل ته زرا شمه لکه دا یو ده دې په تاسو مکمل غټ غټ پیراګرافونه تاسو اضافه کوئ شي ما سمپل ساده تاسو ته یو نمونه اضافه کړ تاسو نور بیا کوئ شي مکمل پیراګرافز اضافه کوي یا مکمل یو لیستونه تاسو اضافه کوئ نو تاسو په دغه طریقې سره کولای شئ چې کار وکړئ دې پورې کوم ځکه سوال پوښتنه مشکل نشته سوال پوښتنه مشکل چې خو نه لري نه استاد خیر سمانه نه د اخر کې د غږ لګ بند کېدل استاد تشریح کوم دا بیا که په شوی پی نه ګوره دې کې اخر کې ګوره کا مونږ دلته ریمو الیمنٹ ویلې دلته مونږ یو لیست جوړ ک صحیح دا ول ما کوشش کوم چې مطلب تاسو یعنی ویډیو لینتی نشي نور ګوره ما لدینه ټوله کاپی واخیست هغه مې دلته پیس کا مغه لیست دی صرف صحیح دا صرف نوې چې مې دې کې دغه وکړل ګوره یو لیست ما په HTML کې جوړ کړل لیست څنګه جوړیږي په دې شان تاسو پوهیږئ دلته مې ولیکل لیټ ټارګټ زموږ سره دی وریبل نوم دی دا ضروري نه ده چې تاسو دلته ټارګټ ولیکئ پرس کې دلته ما ولیکل ABC صحیح ده document dot get element by id دی id په واسطه باندې ټارګټینګ هم دلته مې لیکل لیست 1 تنا لیست مې ولیکل 1 ضروري مطلب دام ضروري چې تاسو به هوا مطلب تاسو هم د سی ولیکئ هر څنګه چې تاسو هر شی لیکئ دلته تاسو مکمل پیراګراف لیکئ شي ګوره پاس کا دلته ځلی کما ا لورم 3 مې ولیکو او لورم 2 مې واچو دې کې ځلی کما لورم 5 لیکما او دې کې ځلی کما پرس کې پیراګراف دلته اضافه کوم لورم لکه دا پیراګراف رانه لګټ راغی خیر هم د سی دی وی غټ پیراګراف دی راشي او دې کې ځلی کما چې یا دا پیراګراف بزل ګوډو کې کم ډیر غټ راغی دلته بزولی کم لورم 5 بولی کما یا هغه بلم 5 شو چې لګ غټ راشي او دا یو بم ز ریپلیس کما د دې په ځای بزولی کم دا مې 8 ګور دا زموږ سره دا پیراګراف دي دا زه اوس ریپلیس کوم زه غواړم لته اوس ګوري ښه ټارګټینګ کو ABC په نوم باندې یو وریبل می جوړ کو ما ورته ویل چې document dot get element by id دا لیست چې ده دا می ټارګټ کړي څه په واسطه باندې د ID په واسطه باندې ID چې د لیست ده اوس دلته لیکم چې زه یو الیمنٹ ریموو کوم ختموم نو دلته لیکم اولډ الیمنٹ دا هم ما یو نوم لیکل دی ګور دلته مې لیکم XYZ هر نوم چې تاسو ورکوي نو اوس دلته زه ټارګټ نه اخلم ځکه ټارګټ خو موږ سره مخکینه الیمنټ وکنه موږ دغه لیست چې ټارګټ کړی دا ټول چې موږ ټارګټ کړی دی دا موږ په ABC کې اچولي ګور دا موږ دې ځکه ګور دا ټارګټ کو بیا دا موږ په ABC کې دا مکمل لیست واچو نو دلته ما یو بل وریبل جوړ کړ د XYZ په نوم باندې دلته ځل کوم چې ABC.children3 دا ټول چې دی دا ټول د دې UL چایلډ دی دا هم د چایلډ دی دیم چایلډ دی دیم چایلډ دی دیم چایلډ دی یعنی دا په دې کې راځي نو دلته زه ورته وایم چې د دریم چایلډ چې دی په دې خو تاسو خو پوهیږئ ان شاء الله ځکه اړې مونږ ویل دا د 0 انډیکس دی دا 1 دی دا 2 دی دا 3 دی نو زه دلته ورته لیکم
چې ما سره په 0 انډیکس کې چې هر څه شی پراته دي نو هغه مونږ څه شی کړ هغه مونږ سٹور کړ په ایکس وای زی کې او دغه کې ټارګټینګ زنه اخلم دلته زه اخلم ای بی سی ځکه دلته مونږ سره ای بی سی وریبل دی نو ای بی سی ډاټ ریمو کا ځکه د ای بی سی نه چې د لدین ریمو کا ماته چې شی ریمو کا 0 انډیکس راته ریمو کا او 0 انډیکس چې د دمو په ایکس وای زی کې اچولای نو دې ځکه لیکم ایکس وای زی پیج کنټرولرز کا اوس به تاسو سره دغه لینس چې دا به تاسو ته نشو کیږي یوازې به تاسو ته درې لاینه کوډ شو کیږي دلته راشي دا ګوري دغه درې لاینه شو کیږي کته غواړي چې د اخیری ریمو کی ګور دا به کمنټ کما ما سره سلورانه شروع کیږي شو کیږي زه به ته یو دوه درې مو لیکم کا چې تاسو کنفیوز نشي یو دلته بولی کم دوا دلته بولی کم درې دلته بولی کم څلور پیج می کنټرولرز ګوري یو دوه درې څلور زه غواړم دا سلورم لاین ریمو کم سلورم لاین چې ریمو کې دا غي انډیکس سو دی دا غي د دې انډیکس د 0 د 1 د 2 د 3 نو سلورم نمبر انډیکس دی 3 دی دلته 3 ولیکا پیج کنټرولرز کا 3 ریمو شو دا زموږ سره پاتې شول پوه شئ په نو دغه طریقې سره دا څه کوي دغه طریقې سره کار کوي نو دا زموږ سره د نن ورځې درس پوه شئ استاد غږ نه درځي او आवाज دی راځي پوه شئ او استاد بخي او استاد اوس تاسو غږ هم لکسم چې انټرنیټ ضعیف حالت کې زه ان شاء الله بیا د پاره به مطلب غږ ان شاء الله صحیح درځي سوال او مشکل چې خن لري